أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسات کو صعبیت اذ قالت الملائکه شکر ویل ملائکه یا مریم ان الله یقینا الله یبشرک تعالی زیر درکې بکلمتين په کلمه باندې منو داغنا کلمه سمانا بغیر د خاون الله واسطه بارکه فیصله د کونو کې ایسته بچو پیدا شي دیم قول علماء ذکر کړی چې مراد لري کلمې نه زیره ده منه دي لفظ د استدلال کړی چې ګوره عیسی د الله نه باز دی جواب داري دغه چې کوم روح اچول شوی د الله په امر راغلی کومین د پاره تویشي ابو حیان واقع ذکر کړی داور رشید بادشاہ په وخت کې حسین ابن علي د عالم یو نصرانی ډاکټر باندې اعتراض وکړي چې ګور استاسو په کتاب کې الله ویلي دی چې عیسی د الله نه باز دی او بچی دی کنه وکم زه آیات پیش کړي نو علي ابن حسین خو قرآن ماهر عالم وی سورې جاسه کې الله ویلي دی جميعا منه دا ټول الله نه دی نو به خو مونږ هم د الله زامن شو د عیسی تخصیص ولې کوي وی سا وخت کې ډاکټر ایران شو ملامت شو هارون رشید عالم نه ډېری نام مقرر کړ دلته کې من هدا معنا ده په دې عیسی کې چې کوم روح اچول شوی دا چا پامر الله پامر نو به مسیح دا منګر چې په دنیا کې د الله د جن د پاره خلق هم سکه د جبريل په مصدر باندې مسره عیسی معنا مبارک او سید ابن مریم بچی مریم دی رد په نسواراو ای ویل چې عیسی د الله بچی دی وسو معمولی سره نه دی وجيهان معنا مخورج دی په دنیا او آخرت په دنیا او آخرت کې ومن المقربين دا هغه چانه دی چې د الله په نسبت نږدې وي آیات باندې سوال دی یو سړی به د الله په نسبت کله نږدې شي امام ترمذی سید ابن خزیمه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د شپې په آخري سکه دعا پښنه کې دعاګانې غواړه حسن بصری فرمایي منځ کوا قران کې الله فرمایي سجدي کوا حدیث مسند احمد کې راځي نوافل عبد الله بن مسعود فرمایي قران سره تعلق ساته حدیث کې راځي صدقې کوا نفلی قران کې الله فرمایي jihad کوا منځ کوا زکات اخلاص ایمان په ملائکه کتابونو باندې دا کارونه چې کړه وکړو الله بل ځان نږدې کی بل شي پته ويكلم الناس او خبر به کوي د خلکو سره په المهدي په زیاده آرام کې وکاله نو د بوډا توپ کې ما معنا زیاده آرام ما دا تخصیص وکړو یا څنګه مراد ده قران کې الله فرمایي چې لازمه که تاسو لپاره ما ده به خدای اسمه که څنګه نشوا ډیر زیاده آرام مراد دی ابتدا وختونه کې د بچی لپاره زیاده آرام د مورغه ورسره به څنګه کله معنا بډاتو بډاتو به ورې ذکر کې دغه څه پیدا را مفسرین نقطه بیان دی حاصل لاره الله مریم لو خدای چې مریم ستاري بچی له موږ ډېر دراز عمر ورکو ځواني کې عمر کېږي نه ومن الصالحين وبرع سره دنه کانو ورسا کی جواب دی سوال دی ویلی الله څنګه بسماره پاره بچیش ما غره زنا کړو نو خاون شتا جواب داري الله چې کارو غاړي بکیږي
د دې وجنه باز انسانان هغه بغیر دا اصل نه پیدا شي لکه زمکو اسمانونه، بعضی بغیر د جنس پیدا شي لکه آدم، بعضی د یو جنس پیدا شي لکه عیسی او حوا، بعضی د دوه جنس نه پیدا شي لکه عام انسانان. دا ټول الله طاقت او قدرت دی. قالت ربي مریم ویل یا رب زمان نا یکون لی ولد څنګه بشي زما لپاره بچي ولم يمسسني بشر، حال دا چې نه دی چې شوی ما سره سره مسک معنا د جختواري معنا ما سره جمانه ده کړي خاون می نشتا. نو قال غویل کذالک من انت کذالک تمام دسی الله يخلق الله پیدا کوي ما یشاء شو غاړي اذا قضا امرا چې کله فیصله دی وکارو کین فانما يقولون يقينا ويشاء غل شي کور معنا شابه شي. نو ورکه څنګه الله امر کوي مرتبه د وجود الله لا ولي پرس کا دین دې ته ویل شي د الله تقدیر بل شي بده واوري. عیسی لکه څنګه په پیدائش کې الله له محتاج دی، په علم د قران کې الله له محتاج دی، د سنت کې الله له محتاج دی. نو څه مخیل دی چې وسړی په علم د قران او سنت کې علم د تورات او انجیل کې الله له محتاج دی. آیات د څه به نبی شرط الہ وجود شي ويعلمه الله تعلیم ورکړي د لرا الکتاب القرآن والحکمت او سنت د نبی والتوراۃ والانجیل او تورات او انجیل. مناسب خدا وا چې کتاب او سنت ورسره ویل او تورات او انجیل مخکې ویل، چې اخر زمانه کې دا راځي د نبی صلی الله علیه وسلم دی امتی په صفات باندې بشون کوي. نبی په قانون پایځي کې قرآن او سنت یې ځکه د اهتمام د وجنه مخکې راوړو. تورات په معنی اجمالی، انجیل به خپل کتاب دی. تعلیم کې الله له محتاج. ورو ساعت کو سوي چې خلکو او منه چې عیسی د الله بچی نه دی بلکې دا د الله نبی دی، وجدا چې معجزات کې الله له محتاج. چې څوک معجزات کې الله له محتاج خدا خو نبی هغه بندي. ورسولا الى بني اسرائيل الله ویلګره د موږ رسول بني اسرائيل لرا دلته عبارت یقول وای سبوي ان یقینا چې ما تاسو را تکړه دي په یو نه خبانه من ربکم ساس زرمنا دی ویل سنه خاله اوس معجزات. شیخ الاسلام ابن تیمیه کتاب لیکل الفرقان د نبی معجزات مبارکي امام بهقي لیکل کړی دی. امام سیوطی خصائص کبرا ذکر کړي به کې دا خبره ذکر کړي چې نبی صلی الله علیه وسلم د امت نه تقریبا 200 صفات کې جدا د نبی ډیر معجزات دي. سیرت کې بیان شوی دی او قران کې بیانې کې وو سوره قمر وغیرہ کې لوی معجزه د نبی صلی الله علیه وسلم قران دی. ندوی ویل شانه خستا سره چې الله رضوان علی ان یقینا زو پیدا کوم لكم تاسو لا من پینې دې کټنا که حیات طیر بشان د شکل د مارغه او به او کې کوم فی پاګه کې فیکون طیرن باذن الله نشو مارغه د الله په امر جوړ به زکم پوکیا مې بګی زو کوم لیکن چې دا بدلی کې پر مارغه باندې خود چا پام باذن الله. عیسی نبی دی معجزات کې محتاج دی الله تعالی. د معجزو په زندل کې به انسان د ایمان ترقی راځي. دیم زب جوړوم الاکمها مرزادړند ولا برسو برګي مرس والا او حیل موتاج وند کوم را مړي باذن الله د الله په امر. سوره مائده کې ورځي کې وي باذن الله باذن الله اندر قیامت مسلم د عظمت د قبر خالب ورغه ورته قم باذن الله. یو سړی به چې مرزادړون به لاس به پیرا کو مسیح یو معنا دا بوا
برګي مرز والا باندې بلا اسراف کو الله وجود جوړ کی څلورمه معجزه اطلاع بدر کوم تاسو را بما پات سمانه تاکلون چې تاسو خوري او کم ذخیره کوي په بیوتکم تاسو نه کورونو کې دې علم د غیب نه شي ویلي ذکر قرآن یو موضوع دار چې د غیب او علم الله پر خاص ملائک دي انسانان دي پیران دي مړ دي ژوند دي هیڅ د الله سره په صفات کې شریک نشته دلته دل الله اطلاع ور کړو دلیل په مخ کې باذن الله دی ان فی ذلک یقینا بدی کې نخرات الله د قدرت لكم تاسو ان کنتم مؤمنین کتا سو ایماندارو عیسی علیہ په معجزه کې الله له محتاج نتیجه دار وته نه خدا شو دلیل لا شو چې معبود یواز الله دی عیسی نبی له الہ نه دی روسات کې نور صفات دي ومصدقا تذكرون كامل ما دا چې مخکې زمانه ده من التوراة تصدیق دا منه چې دوه کتابونو کې دا داوا د توحید انجیل ویلو چې مخکې کتاب باندې ایمان لري اجمالا لکه موږ هم قران دا ویلي دي وش بلا معجزات بل حکم ولأحل بلدر بارچ حلال کم لكم تاسو لا باز هغه شی حرم علیکم چې کوم حرام کړی شوی په تاسو تحلیل او تحریم خدای الله حق دی د الله امر دی کنه د الله په امر باندې بدا کار کو حرم مجلس غوی ایمان دي مليون اور د شی حرام کړو وجئتكم ما تاسرا تکړه په یو نه خامن ربکم ساسو دربنا فتقوا الله الله نو یریږي زما خبر ومنئ فتقوا الله من التوحید ومنئ اطاعت من السنت ورسعات الله او سرت الشرك شرك في العباده تاسو چې عیسی الله بچره مریم کزا عیسی او خپل د دې مسلې د رد پر راغلي چې الله سره هیڅ په هیڅ شي شریک نشته نو عیسی مسله د کې تاسو جوړوي تعجب ان الله ربي یقینا الله زما رب دی او تاسو رب دی فعبدوه خاص کې بندګي الله له توحید باندې اعزاز صراط مستقیم دا توحید لار د الله د نیغه اهدنا الصراط المستقیم کې مصداق ذکر شو چې توحید موانع ډیر جدا ډیر و ورسات اوس باندې دی کې عیسی چې د خلکو دعوت ورکې وینه منن دایله حالات معلومه کی اوس د عزت مسله برابرې د مقابله فلما احس الله شکر معلوم کې عیسی د دین کفر نو قال وی من انصاری څوک به اسما کوم کې ان الله د الله دین د اوچتوالي د پاره دي ظالمانو دي جنم استدلال کو چې دغه د الله نه شوابل چاله کوم کې ویلې طلب کړي جواب دا شرق ما تحت الاسباب دي د دین د خدمت د پاره دی سره تایید او کومک قال الحواريون ویل الله ولا خلق لك النبي صلى الله عليه وسلم زبير بن عوام نحن انصار الله من الله دین کومه کینو د الله کومه کینو وجدا ایمان مراوړې بالله بالله من وشد گواشه بان مسلمون یقینا من یو الله لمن قادا ورسا کې بیان د دعا د دې حاصل لاره د صحیح عقیده لپاره الله دعا مغواړي دې د برقراروالی لپاره ربنا یا رب زمون مونږ ایمان راوړې بیمان زلتا پاتو شیطان حاصل کړي او مونږ تابعداري کړې د رسول د عیسی فکتمنا نموری کوم ما شاهدین دا چې سره گواہی کوي د رسالت ایمان مراړو د تابعداري موکړه ورسات الله اوس قانون ذکر کوي کله چې انسان د اسلام د تخریب لپاره مکر او چلو پرېب جوړي
الله دې انسان تخریب د پاره مکر جوړي دوی ویل چې موږ دا قتل کو الله مکر جوړ کې داغه نجات څنګه بچ کی سورۃ النساء کې پوری سلام مسله بیرش ولکن شبهه ومکروا دي خلق چل جوړ کې د پاره د قتل د عیسی او مکر الله والله چل جوړ کې د پاره د عیسی د نجات والله خير الماکرین الله غره چل جوړونکو نه دی مکر د الله صفت دی انسان به منی شکم داغه د شاه مناسب یو زمو مکر دی یو د مکر دی د الله فرق دی کی دي جنو صلی الله علیه تفسیر د مکر بیانوي څنګه الله اوچت کې برا اذ قال الله شکل الله ولی عیسی انی یقینا ذتا براق لم ورافعک الی او بیروچتم ځان لا بشکون دی من الذين ذاق انسانون نا کفروا ش کافران دی آیات باندې سوال دی نسوارا ہدایت میں استدلال کې شګوره قران ویلي دي زتا وفات کوم متوفی کمانا وفات کوم دی عیسی وفات دی او رافع کمانا درجه اوچتو ایو جواب دارا چې آج کې تقدیم او تاخير دی اذ قال الله جل وعلا يا عيسى اني رافعك الي يقينا زروچتو ما ولزان لا بيد وشنم مړ ورکم دیم خلو نمو ذکر کړي توفیدا من اخذ شوافيا شی پورا خستل دلته کوم دامن روح او بدن د عیسی الله دواړه پورته کړی دي دا ژوند دی رګ نور انبیا مړ دي قیامت نږدې منارۃ البیضاء باندې برکتش دریم وفات کړه راځي معنا د خوب لکه سورې انعام کې نبی معنا دی چې کله د برخې جوړنو صبر هو د کم څو کوئی 3 غنټې څو کوئی 2 غنټې ابن وهب د اقوال و بل یو قول له موږ ذکر کړي زبدي متوفي کلامنا د شون بدر کوم لکه عام په دنیا کې انسانانو شون نشتا اې د شون نه بنئ پلاکو ساکو پلان دا شي نه بنئ د سمکه امر بالکل واله تطهیر کی معنی دا بچاو وجائل الذين غرسوا ما انسانان چې ستا تابعداري کړي فوق الذين د پاس دا چا کفرو چې کافرانو الى يوم القيامه تر ورځې قیامت پورې آیات باندې بل سوال دی نسواراو چې ګور دین ته ویلي دي وجائل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا مخوچتو یو جواب دار چنده کې لفظ اتباع راغلی اتباع من د عیسی خبري مني هغه وخت کې به اتباع راغليږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم بارے کمزیر ورکړي د شزمان ابو حسن نبی راځي احمد ابو منی چې د اسمو نبی ونه به اوچته فهم جواب دار فوق الذين كفروا من باندې اوچت نه په کافر اوچته مون سره به اساس واستخوي ثم الي مرجعكم بخاص ما لرستاسوا واپسدا فیصله حکم بینکم ساسو ما بین کې فيما كنتم فيه فاغه څه کې تاسو کې پای کې تختلفون اختلاف کوون کې اختلاف مکړې چا ویل مړ دی او چا څه ویل چا څه ورسا کې الله اوس تفصیل په سره بیان فاما الذين فساق انسانان كفروا چې کفر کړي دي فاعذبهم ذب عذاب ورکم دوی لرا عذابا شديدا في الدنيا سخت عذاب په دنیا او آخرت کې جزيه وتی والي مسلمانان جګړه بوشي نبی صلی الله علیه وسلم او د قشان عمر دی خلکو به سزا ورکړي صلاح الدین ایوبی الى يوم القيامه رد شفاعت شرکی او قهری دوی ویل چې موږ د الله نه سوال بل چا بندگی کړي ابو بچی کنه چارم رحمت شویل چار نصرانی د چا بارک د شاق د الله الله د کی حال له د چا بارک د شاق د وجداد الله کذا د چا بارک د شاق د وجداد الله نور د چا بارک د شاق د وجداد الله بچي جواب وما له النبي دي انسان لرا من ناصرين سو کوم کون کی اے اس کوم کون کی نشتا
و جانب مقابل لزیره حاصل بھی دی کم انسانان چې ایماندار دي نیک عمل وکړي نیک عمل دا عیسی الہ نه مني بلکې دا الله نبی مني یا عام آیات ته واما الذين امنوا انسانان چې ایمان راوړل او عملوا الصالحات عمل کړي د قران او حديث برابر پورا بور کې دی الله اجرهم ذي اجرنا والله لا يحب الظالمين الله من کوي د ظالمانو سره ظالم سړي سره الله مين نه کوي قرطبي لیکي ظلم سمانا وذ شيء في غير محله لوی ظلم دامن شرک وکي ورسات کې د نبی صلی الله علیه وسلم صدق حاصل داري دا څومره واقعات چې موږ ذکر کړه وخت کې ته موجود نه وي تعالی مدار پر اطلاع پته ولګی دا چې د الله نبی ذکر تعالی الله خو دې ذالک دا چې نتلوه من يلول عليك برهمان من الآيات دا آیاتنا وذکر الحکیم د پن خبر یو د حکمت نړه کې قرآن د پن کتاب دی حکمت کتاب دی ورسا کی جواب سوال دوی ویل دا عیسی د الله بچی د پلاری نشتا الله وی د آدم علیه السلام خو مورم بشي نشتا وکړ دا چې بیغټ الہ غشي هر کله چې هغه بار کې دا عقیده نه لري د عیسی بار کې هم نه لري الہ حقدار ته بندګي یو الله تشبیه د غیر ذات طرف سره ان مثل عیسی یقینا حال د عیسی او صفت د عیسی د الله پرېس کما تر آدم په شان د آدم علیه السلام د خلقو من تراب پیدا کړی در د خاوري حدیث کې راځي چې بچو کې اثر دی سو یو طبيعت وارا صبر او صبل ثم قالوا به ویل درنا شاغه به شو نو څورته امر کوي فرض کې کنه دا الله تقدیر کی ورسات کې نبی له تاکید حق چې الله یو دی حق چې عیسی الہ نه دی حق چې قران رښتونه ته د الله نبی دې کې ورې چانه ګوره متاثر کېږي نه الحق دا حق صادر ابن دین فلا تكن تمکهګه من المنترین دا هغه چانه چې شکې پرې مضمون کې یا جګړه کوي ورسات کې بیان د مباهله دوی سوالات وکړو نبی صلی الله علیه وسلم جوابات وکړه کانه نشو اسی زد نو لیکن ولې باید قانون نه وي نبی صلی الله علیه وسلم د چنه جوړ کړه مباهله دا معنا پل بچیو ملګری وتا سم د شرړو رو باسي مونږ به وبد دعایو غواړو چې په دې کې اړیو په باطل الله ته برباد کا دې به اثر نشو ته الله ابن قیم سے فرمایي دې لپاره تو شرطونه دیو په کې دا چې اصولي خبره وي یو سره د قبر عذاب نه مني ختم نبوت د نبی صلی الله علیه وسلم دا نه مني د سره به پکار دی فمن پسا سوچ او جذبازیو کړه سره په عبارت د کې ورسره دینا جاء كشراغ تعالی من العلم علم در پاک دیتا فقل ورته تعالی راشي نه تو ابنانا چې موږ غواړو خپل ځامنو تاسو خپل غواړئ ونساءنا ونساءکم موږ خپل ځانانو غواړو تاسو خپل وانفسنا موږ خپل ملګرو غواړو تاسو خپل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم حسن او حسین روان کړیو نساءنا وانا فاطمه انفسنا علی شیخ ثم نبتل باب الله راججوکم مباهله سمعنا فنجلوا بغرزو لعنت دال علی الکاذبین بدروشنو باندې زم چې عیسی نبی دی الہ نه دی تاسو چې دا الہ دی و بوئی الله په دې جماعت کې چې اړو په دروغ وي تی برباد کا تسنه څنګه ورسات کې صرف د نبی صرف د قران مرکزی مسئله توحید ان هذا یقینا دا قران خامخا الله بیان دی الحق رښتینه قصص دا من رښتینه بیان قصص شکل شي په قاف د قاف کسری به کې معنا ده کیسو دا دلته بیان دی سورې سب کې بیان دی الګ حق څه بیان دی
وما من اله نشر حق دار د بندګي الا الله سوا د الله نه نه عیسی د ملائک نو زیرو نه بل ایک کی والله معبود اوس دم کی وان الله يقينا الله تعالی شيء له هو العزيز الحكيم خامخاټي زور اور دی حکمتونو والا دی زور اور دی په دشمنانو برباد دی کی نه بربادي د الله حکمت دی پکې ورسات زجر کچرته مخواړو نیات ساته کار مر فساد کی فساد سمانا كل من عصى الله فقد افسد ارا سوچنا فرمانی د الله جن فساد ہو کیا کرے الله عیسی بندر دوی الہ دین مسلوی فساد شو فین تولوا کدی خلق مخواړو فإن الله يقينا الله تعالی په ری بالمفسدين فسادانو خازن لکی تعویق الناس الكتاب والسنه خرج القران والسنه ناړول ورسات اوس دعوت توحید لا په دې طریقه باندې چې انسانانو الله نعبد الا الله د عیسی بندگی منکو سوا د الله نه د الله بندگی وکړو شریک مګړې بچي مګړې مریم د الله کزه مګړې ملائکه لريانه مګړې عزیر د الله بچي مګړې دې کې والله تاسو عزت درکې اوچت بشي قل ما نو وای خبره ضروری ده یا اهل الكتاب اے هودن سوارو تعالوا راشي الى كلمتني وكلمه لا شي برابر ده بين نازم ما بين کې او تاسو ما بين کې تعالوا دې لفظ کې اشاره ده را چې کوم انسان توحید د الله ومني الله به اوچت کی عزت خو دین کې دی سوای معنا مستبیہ دوی ویل مړه دا څه کلمه ده الله نعبد ام برامد شنو وي سوا د الله نه ولا نشرک به شیئا شریک ونه جوړو د الله سره څو په څو شي کې رکوع سجده شي کوي واځ الله تعالی عیسی او شریک نه جوړو او نه ونشي باج زمون باج نور اربابن فخدایتو من دون الله سوا د الله نه عادی راغی ویل یا رسول الله مبارک الله ویل چې توبه ارباب نه نشي ارباب چې مدار نو خدای رب نه ویلي ولې نبی صلی الله علیه وسلم ورته استاسو مليانو بچو شی حلال غنو حلال غنو او چې کوم شی به حرام کې حرام غنو شي دغه معنا درب دې مرز کې دې امت کې دا مرز دی یو صحیح حدیث وای لیکن دوی چې کوم مولا به څنګه روان دي کوم امام به هغه نه دا حدیث نقل نه دي داغه مسلک برابر دي مونږ نه منو دا خو دې يهودي صفات چې سړی ځان کې پیدا کی هغه چې کوم خبره کړه منم چې کوم نه کړه نه منم کوم حدیث هغه په دې لین راغلی مونږ منو چې نه راغلی مونږ نه منو دغه معنا دربدا کوم قوالو دي خلقون فقول ورته ويا غواشه بان مسلمون یقینا موږ مسلمانانو الله لمن قاد ورسات کې بل يهود ویل چې عیسی علیه السلام يهودي دي نصارا ویل نصراني دي آیات کې الله پیرت کې درت حاصل ادارې شي خلکو تورات انجیل خو ابراهيم عليه السلام نور سره راغلي نو هغه نبی چې مخکې درشوي څنګه د سره منسوبه وي ورسره مخکې منسوبېږي یا اهل الكتاب اے مولیانو ولی حجت بازی کوي په ابراهيم ابو بارد ابراهيم عليه السلام کې وما انزلت التوراة والانجيل حال لا چې نازل تورات او انجیل الا من بعد مگر دا نورستا سره تر شوی مخکې کتابونه مراغلی رستا مخکې سره څنګه ورسته تابع کوي تابع خدا معنا چورسته مخره تابع شي افلا تاخرون دمر عقل نکار نه علی ما روالي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسا کے بیان دی
هغه څه کې خبره کوا چې ایمان تعالی علم چې کوم کې علم نه کې خبره مکوا علم په دې باره کې چې عیسی الہ نه دی علم په دې باره کې چې محمد الله نبی دی عليه السلام علم په دې باره کې چې قران د الله کتاب دی دو منئ چې کوم شی تاسو معلوم دی هغه نه منئ چې کوم معلوم دی منئ ها انتم خبردار تاسو ادا کسانو باس کوئی پی ما پاس گئی لکم بے علم چې تاسو نه پای باندې علم فلما ولباس کوئی پی ما پاس گئی لیس لکم بے علم چې نشته تاسو نه پای باندې علم والله يعلم الله پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ الله پويږي چې عيسى عليه السلام الہ نه دی نبی دی تاسو نه پويږئ چې الہ دی ورسره کې جواب سوال مقصد په بیان د حقیقت د مسلې سوال د شراغه ابراهيم عليه السلام يهودي نه دی ابراهيم عليه السلام نصراني نه دی نومل آخر دیسو جواب ما كان ابراهيم ولد ابراهيم عليه السلام يهودي ولا نصراني نه نصراني دی ولكن كان حنيفا لكن دیکھ لك بتوحید باندې مسلمان منقاد الله لا وما كان من المشركين ندر د مشرکانو تاسو چې وزر د الله بچی کې عیسی مود الله بچی کې مشرکین او توحید والا دي حنیف هو معنا غانه مخکې ته شوی کلک په توحید الله را مخکې دن کې دوی ویل مړه موږ ابراهيم عليه السلام تابعین الله جواب کې جواب حاصل الله نبی صلی الله علیه وسلم دا امت ابراهيم تابعین کله چې صحابه لاړه حبش لا عمرو بن العاص به ورغلی و جعفر سره ډیره طلبم کړه نجاشي هغه تقریبا به د دیش په اندازه باندې هيئت نبی صلی الله علیه وسلم لګلو قران مرتبه کړو نو وی ویل چې ابراهيم عليه السلام ډیر نږدې اولا دا هغه خلک دي چې د تابعداري کړو دا نبی او د ملګری مؤمنان ګرځوي دي سرزمین کې ان اول الناس يقينا نجدي لا يقضي خلقنا ابراهيم عليه السلام رقمه کسان دي چې د تابعداري کړي واسه نبی او د محمد صلی الله علیه وسلم والذین آمنوا او هغه څوک چې ایمان راوړي والله ولي المؤمنین الله دوست مؤمنانو دي الله محب د مؤمنانو دي الله مؤمنان چارش پارینا ورسا کې دی بل قباحت اهل کتاب غواړي چې تاسو گمراه شئ دا اصل کې جواب د سوالم دی يهود دي کنه سوارا دي د ملک څخه کې شګر جرا درشي جواب دار دي د ملک دا ټول بچیان گمراه کول يهودانو نسوارا جوړول ونشي کول الله ودا ود طائفتن الله ودا زنه خو غني وړل د اهل کتابنا ارمان چې تاسو گمراه کی یلو مصدریه دی ازلالکم استاسو گمراهی نه گمراه کوي الا ان پسو مگر دا خپل ځانونه او ما شروع نه کوي پرې باندې ورسره کې بیان دی چې قرآن تاسو مابین کې موجود دی ولی به تاسو دین انکار کوئ په خلک یا اهل الكتاب اے يهود نصارى ولما تکفرون بآيات الله والانکار کوي د الله د آیاتونو وانتم تشهدون تاسو کوي ور کوي چې د الله آیاتونه دي وانتم تشهدون تاسو په دې باندې چې د الله آیاتونه دي وانتم تشهدون تاسو ته مساتل کې دي چې دا وکړ خلک دي آیات الله نه مراد الله قدرتنا اسماني وحي زمونږ د نبی معجزات ورسره کې دی بل نقصان عادت په يهود کې داري دین د اسلام د نور دین سره څه ګډوډ تحریف کوي تلبیس به چون کې دوه کې مخاطبین دي یو هغه مخاطب دي چې هغه امي دي هغه باندې کتمان د حق دیم نیمګړی مولا دې څه ګډوډ کی مشرکین استدلال د قران نه کوي کنه من انصار الى الله وروح منه ګوره مولا شوی د امین د پاره تبعیض دی دلیل لبدی شي شاد الله نه باسي
دین معلومه شو چې الله نه سوال بل جنا کومه غوښتلې شي عیسی غوښتلې هغه باندې څه خبره کړه وړي سوره بقره کې د شایعات او تشریعات تشریع معنا دا تعالی یا اهل الكتاب اے يهود نصاراو لما تلبسون الحق بالباطل ولا يقرون دا حق اسلام د باطل سره وتكتمون الحق ولی پټوي دا حق وانتم تعلمون تاسو پوهیږئ چې حق باطل لې تاسو اهل نه ورسات کې یو نمونه تلبیس دی بیانې مولانو باندې کشرانو له ویلي دوره جاول کې په نبی صلی الله علیه وسلم ایمان راوړی چې کله مازیګر شونی سم مرتد شي د مکه مشرکان عوام دي هغه هم د نبی رسول راټول یره وکړه حق نبی ونه دي مولانو به منلې او چې مولا رد کې نه معلومه شونه کې کار دی وسم داخلت وای یره کوم د قران او سنت تابعداري وکړو د نور مولانو به نه اي موږ دا ویلې خدای مو چې د الله او رسول په بل طرف تاوي نه دي کې چل دی کنه وقالت طائفه ویلی به یوډلو من اهل کتاب الله دې یو د نصاراو نه ایمان راوړی بالذي پاک کتابون جلال الذين امنوا چې نازل شوی پر مؤمنانو زګه باسته یې سره وجه النهار پاول دورس کې وجه مخاطب معنا دا اول وکفر او کفر وکي په اخر د ورځ کې الله يرجعون شاید مکی مشرکان عوام ان پر رجوع کې اسلام نه مړې مولې نه مني مونږ هم دا شي نه منو ورسا کې دی بل تلبیس وې دا هغه چا خبره مې چې هغه تاسو دین تابع دار چا خبره مې منه دا مرز دی مولانو کې دی کړه وې دا هغه مولا درس به کې نه چې مذهبي مولای هغه سره مسک والای داغه نو فتوا اخلي اره مدرسې را منځي هر درس به نه کېني ولا تؤمنوا تاسو تصدیق مکوئ الا لمن تبع دینکم مگر دا چې تابعداري کوي تاسو د دین قل سرارت اصل کې دا جواب پر سوال دی کې دې شي چې دې پر باطل باندې دومره کلک دنو دا بسم دیني کړه الله يهوديت نصرانيت سب دین نه دی سم دین چې بس اسلام دی قل معنا ورته ان الهدى يقرن دا حق دین د الله چې دی خدای الله دین د اسلام دی دی اوس د شوی ايوتا یور کې دې چې او کسلم استما په شاندار چې کوم تاسو درکړې شوی مړه تاسو مسلک دی غوړه مسلک دی دې کې دومره مسائل دي دومره مولان پکې دي ټیک دا موږ تاسو راوړل چې بل طرف ورشي په دې حدیث باندې معاملې وکړي موږ نو زمونږ دا مسلک ډېر غوړه دی زمونږ دا راي ډېر غوړه ده بل د تاسو نشي درکېلې دیم کدوې سره کې نه سو دوی تاسو ته پوښتنه چې محمد الله نبی دی او کنه عليه السلام تاسو به چې آو درته به چې ایمان پر راوړی که ایمان پر راوړی نو بیا خو يهوديت پاتې شي کنه یې راوړی سبب قیامت کې د الله پوړانه تاسو پوړانه عذر پیش شي چې الله دې خلکو له موږ دین ته شي کړو دوی نه منلې دین ځان ساتي یا به دلیلون چې پتا سمانه ان دربه ګون تاسو در پوړاندې یا تاسو در رسول در پوړاندې خپل سره دین د اسلام د الله فضل دی قران د الله فضل الله چې چاله ورکی نو نبی صلی الله علیه وسلم اهلو قل ورتوا ان الفضل يقين د فضل الله فلاسته يؤتي من يشاء ورکی چاله شو غړي اخرين والله واسع عليم الله پراخ فضل والو پوهره فضل پراخ لري پوهره چې اهل څوک دی او څوک نه دی نبی صلی الله علیه وسلم اهل دی کړه مسلمانان اهل دي یختص الله خاص کوي په خپل رحمت باندې مې یشاء چار شو غاړي والله خوند فضل الله العظیم ډیر لوی ګورو سات کبل تقسیم دې کې ځواب شامله اهل کتابو کې بعض دي شیخ الدین عبد الرحیم ابن سلام سلمان فارسی په دلکونو مالو سره کې بیرته درکې امانت زګای مقصد چې اخرت ته
باز دې شي چې انت ولاړې یو دینار تو سره کې خود نو منی چې ستاره او چې تی جدا شنه به انکار کوي وਹੀ کې خیانت کړي په مال کې کوي ان من المعصيه المعصيه بعد یو ګناه چې وکړه بلا بل دې راکایي ومن اهل الكتاب بعض کتابو کې من هغه څوک دی که امانت کړي دا سره به خنتار ډېر خزانه يؤديه اليك تعالی دا کیږي امانتدار دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي امانت کې خیانت کول دا منافق علامه نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ولې ویل چې کله دا غره او د صوبې اسمه کې نه پرې خو دی بلکې دا ولي وې دا الله د رسول سره د مینې د وجه وې کو وګاړي چې الله مینه تاسو راته شي امانت کې ریاض د امانت ریاض وساتئ حدیث کې دا راځي د قیامت د علامات له علامه ده خلق به امانت باندې داسې 30 ورځې لکه په غنیمت مال څخه تقسیمي حلال به غني ومنهم من وباسدين هغه څوک دی که امانت کې دا هغه سره به دینار نه دینار نه ادا کېله کته الا ما دم تعالی قائما مگر کته ولاړ کته همیشه ته ولاړ بار ورځي اخر تنگ شي دیم قول لاري الا ما دم تعالی قائما دا معنا ده چې ته ولاړ یو مال ورکړي منی چې راستا دي او چې کله دې مجلس جدا شي یاد ساته مې نه منی تا دا ولي د دې عمر صلی الله علیه ذالک الله ودا سکا بانهم قالوا يقينا ضيب ليس علينا نشنا مغماني في الاميين په عوام کې صبرن سنیونا دا عوام د مال خور مړ الله په نشي وسوي کنه مړ د عوام د شي لکه زمون باغ څنګه شي خوري امامتي ویل چې دا کلنګ غوا حلال او حرام فرق کې مکو غوښه مال راځه مکوا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي حلال نه دی مسلمان سره مال مگر په ټیم کې چې په خپل مرشو خوکی تعالی درکې دا غلط نظریه و دا خو دا جرم بلی واوري جرم جمع جرم ويقولون او داخل کوي على الله الكذب فالله من دروغا وهم يعلمون او دې کوي چې دا دروغ دي دروغ وي دروغ دا معنی یو شی په دین نه سبي دینو غړي لکه بدعت شی دین نه جنجال پی کوي یره په دې باندې مناظره کوو دعا بعد سنت به حیات الاجتماعي دا ضروري قضای عمر ضروري دمړي اول او دیم اور سو دریم اور خیرات ضروري قران دایره ګرځول دا ضروري راځي په مناظره وکړو کم همت لري وړو خبرو باندې نکته دا خود دین نه خو دروغ ویلي ورو ساعت کې الله اوس قانون بیانوي بلا من درست سره من اوفا چا چوفا او کړه بیا دې د الله په لوزن باندې وېری دو دایره ماتوالي ادي دا معنا ده کوم له شو سره قران کې الله کړه تورات انجیل کې خپل مابین کې فإن الله يحب المتقين يقينا الله من كيدا چا سره چې تقوا کوي د الله نه لوزن نه ماتي ورو ساعت کې الله بیان دې کوي دیک نورم ډیر مر سونه دي دین ورکه دنیا دي ان الذين يقينا انسانان چې اخلي فلوزن د الله باندې فقسمون باندې دوی ثمن قليلا پیسې لګي بيزي قسمونه کوي پناروا باندې ثمن قليلا معنا پیسې لګي حرامي پانی لوی جرم دې سزا وایي امام رازي لګي کنه دنیا ورکو دین ورکه دنیا ور باندې واخستا څومره جرم دی دا اولای کله انسانان چې دي نبی سره دې د پاره په آخرت په آخرت کې نه بو سره الله خبر وکي ولا ينظر اليهم نبو غريد الى يوم القيامه برز قیامت ولا يزكيهم نبو دې ساينو کې ولهم عذاب اليم دې له عذاب درناک آخرت کې به ایسنی د جنت خبر بو سره الله ونی کې د رحمت ورته ورمنو ګوري په نظر د شفقت ستاینه باندې دی ونی کې اې دوی د محنت چې دا ډېر ښه خلک وو
دې سزا بیا غوړ جناکار لم دا خوار کبر جن لم دا خاص کر هغه عالم چې علم پټ کړي هغه انسان چې پنځه کته ساتي صاحب د مشکات حدیث راوړې مجموع زوائد کې د پنځم جل کې یو سل 25 نمبر صفحه نبی صلی الله علیه وسلم اسړي له ویلي چې مونږ جمراو درځو او د سمات دي نبی سوال چې اسبال الازار چې پنځه حرکت ساتي دی باندې او د سماتي کې نبی په کار دا چې نواقص الوضو کې ذکر ویل جواب دا چې قصدن غرزه بیا ما چې نه غرزه ماتنا ورسا کې د یوسبل مرز تحریف کوي الله وایي وان منهم يقرن بعض يدين الله الى فريقا يودل دا اړي دا خپل شبي بالکتاب پر کتاب لتحسبوهم دیر بارا چې تاسو ګمانو کې پرمانه چې دا به د کتاب نه وما هو من الكتاب وحال لا خبر دنني ويقولون بوي هو من عند الله اذا الله رخوان راغله وما هو من عند الله الله رخوان بني د نبی صلی الله علیه وسلم صفات دغه په تحریف وکي غریب بچی جناو کړیو کمالدار و چوکړه بل به قسم په کوشش الله تعالی لګره آیات دلیل په پدې باندې چې کله یو شی په قران او سنت کې ثابت نه او داخله په جنجال کې چې دا دین دی یاد ساتي دي انسانانو کې بینه دي يهود صفات يهود حقدار د الله د لعنت مداخله کوم دي ګره څومره خطرناک خبره دین قادین دي شی باندې قال الله قال الرسول موجودين وهم يعلمون ويقولون على الله الكذب وتړي په الله باندې دروغه وای په الله دروغ تقول کوي دوی پوهیږي چې دا ګناه او بیم کوي ورسات دې باندې بل رد لري حاصل داري دوی ویل چې مو عیسی د الله بچی غنو چا او شر د الله بچی غنو چا ویل ملائکه وی دوی موږ له دې باندې امر کړی دی خالص درو مخکې موږ دا ویلو سورې بقره کې وما کفر سليمان یو چا به خبر نه کړي دوی به تعالی منسوب کې شدا کړی دا دو صحابه له بدی بیانې دا صحابه دشمنان دي او پلانین دغه مرز الله په يهودو کې تهمت تړي ما کان لبشر ان الله دې مناسب یو بشر لرا چې الله ورکړي دلته کتابه پوها او نبوت الکتاب مراد وحی حکم نه مراد جرګي فیصله نبوت ورکړي څور د مناسب نه دي یو خلی بشرین دې لفظ کې اشاره ده دینا چې نبی صلی الله علیه وسلم بشر دې سره نورو ثم يقول بويل الناس دي خلق الله اكون عبادا لي شيء من بندگان من دون الله سوا الله نا الله پر دې اسمن پر اوراشه بلکې دوی خو مقصد داري چې بندگان د بندگانو د بندګۍ نه او باشو د الله بندګۍ لپاره دي دا خالص افتراء ده ولكن سره جواب د سوال دوی ویل چې دا نو اخر وایسو ولكن دمر خبر ذا كون ذا خبر کوي چې شیطان سو الله والا رباني جمع درا رباني حق عالم تربیت کوي په وړو خبرو د علم د جزئیات او مخکې کلیات له علم او عمل یې کوي نو سوال دا دی چې رباني علما را خبره ولي کوي الله د قران سره تعلق وي کنه کوم انسانان چې د قران او سنت سره تعلق بازار باندې علما دي بما كنتم تعلمون الكتاب الله بسبب دا چې تاسو تعلیم د کتاب ور کوي بما كنتم تدرسون په سبب د دې چې تاسو رسل کوي د دې كنتم في الراقص مضارع باندې داخل لمانه دوام اول زکولی به بل خدل ته بالعکس کارو کې ذکر د قران دا بهترین عبادت بل بیان اول دا بهترین لیکن اوچت بندگی دا اعلی چې بل قران تشریحي اړي رسول الله علیه ویلي وسا په ځمانه چې الله یو انسان لای دی ته کی د سر سرو قانون بهتر شي الله په لار کې صدقه شي
وس تکمیل کوي د خپل ځان خو نه کوي چې تاسو له امر وکي بلکې د نور نه منع کوي ولا یامرکم نه امر کوي د اړیو تاسو را ان تتخذوا الملائکه چونی سي ملائک او د قشان انبیاء علیهم السلام اربابا خدای تو باندې ملائک جمع ملک نبی دا جمع د نبی د ملائکه بارک تاسو نه وایي چې دا د الله لري دي جنات سره وعده کړي انبیاء بارک دا نو چې عیسی او عزیر د الله بچین دي وسوي ولي وجدانا ایامرکم ایامربو کی تاسو امر مو کی تاسو را په کفر باندې بعد ځانتم ورسې دینا چې تاسو مسلمانان اسلام راوړې به ماړي دا خو شرم دی ورسات کې صدق د نبی په جدا طریقه د ټول انبیاء نه الله ما وعده اخستې چې محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري وکوي کومک به کوي مفسرین لیکي آیات دلیل لبدي چې خضر علیہ السلام وفات دي وکدا چرته ژوندې وي زګدا رسول مناسب دا چې د نبی تایید کړي وي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اغه ټیم کې چې واخست الله په خلاص دي انبیاءونه خامخا زبراتکم تاسو را من کتابن په کتاب باندې او حکمت نو په سنت د نبی یا سنت د نبی خپل تربکم تاسو له کتاب او سنت ثم جاءكم بأبراش تاسو را رسول یو استاد تصدیق بم کوي لما معكم دا دین او کتابونو چې تاسو سره دي خامخا تاسو به ایمان لري پاغو کومک به کوي تنصرون کومک به کوي امام بلری خلق به دعوت او ایمان لپاغو لکه عیسی علی السلام چې دعوت کړو ابراهیم علی السلام چې دعا کړو قال الله ویلی اقررتم ایتاس دې مسلمان اقرار کوي واقصتم عوام قصلا په دې معنی فوق لو زما قالوا دې ټول ویلا اقرارنا بالکل موږ اقرار دې لوزم دې نو قال الله سو ویلی فاشهدوا معنا گواه شهید په نبوت وانا معكم زم سره من الشاهدين د گواه کوونکو نه پر تشریح د نبی دا څوک نبی مریو کریمانی الله زمانم ورسات کی زجر چا چې د نبی تابعداري نه مخواړو الله دا فاسق دی فمن تولى چا چې مخواړو بعد ذلک رسې دی خبرنا فاولئک الله دا انسانان چې هم الفاسقون خاصم دي بي دینان دي آیات دلیل بدی يهود دي کنه سوارا دي دا ټول بي دین دي ځکه د نبی صلی الله علیه وسلم نه مخ اړولې دا غد دین پر خودلې دي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دريتين نمبر آيات دي کہ اللہ شرط کی پاغشا چې دین د اسلام نه بل دین ځان له انتخاب يهوديت او نصرانيت افغير دين الله آیا سوا د دین الله نه يبغون داخله لټول کوي دا لټون الله نه روا دي الله د دین نه سوا بل دین خو نه منو دین د الله چې دی مخي ویلي سورة العمران کی بهترین دین نسمن برات هغه اسلام دی ان الدين عند الله الاسلام وسرد الشرك داخل د الله دین نشي بل دین ولټه الله ځکه نه مني دین د الله به ځکه معتبري طاقت الله دی وله اسماء حال دا چلاله منقاد دي من هغه څو چې اسمانونو کې دي اوسمګه کې ډېر په خوشاله او کرهانو په زور مؤمن په خوشاله منی کافر په زور و الیه خاص الله له بورو ګرځولې شي دا خلق د پاره د حساب کتاب اثبات د باس بعد الموت
سړی جوړیو کنا جوړي هر حالات کې د الله امر منقاد. ورو ساعت کې وسرت کې پر يهودو باندې په دې طریقه چې دوی د انبيو ما بین کې فرق کوي مونږ نه کوو، مونږ ټول منو. قل ما نه وایا مونږ ایمان لرو بالله فالله باندې او ما انزل علينا او پاس شمږ نازل شوه، نازل شوه په ابراهيم عليه السلام، اسماعيل عليه السلام، اسحاق عليه السلام، يعقوب عليه السلام والاسباط د په خاندان اولادونو کوم چې دي کې انبياء دي. وما اوتي موسى چې ورکړل شي موسی او عيسى را دې څنګه خاص کو چلوي انبياء. لفظ اوتي کې رد منکرین حدیث باندې معنا ده وحی لمغرا ایته استعمالي. یہ اختلاف بارد عیسیٰ کے او انبیاء ولا من ربهم درب دوینا دلیل بدی چې دا اوچت خلک دي خو لیکن بهم په دې وحی ارڅ کې الله له محتاج، عیسی م الله له محتاج، حاجت روا یو الله دی. وسرت لا نفرق من فرقنا وما بين ذو كسك منهم ددينا ونحن منجي له الله المسلمون منقادا. فرق مکړه دی. جواب دا چې لا نفرق بين العقيده في العقيده، فرق عقیده کې نه کوو. عقیده بده شوی چې دا څومره انبیاء د آدم نه نیولې تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې زموږ په ایمان، لیکن تفسیری چې مو مکلف یو هغه د نبی صلی الله علیه وسلم په دین کدا زموږ ایمان دی. ورسا کی جواب د سوال یو سړی دی بالفرض او تقدیر د اسلام نه سوا یو بل دین ولټو دا ومنلی شو کنه. ومن يبتغي الله چا چې ولټو سوا د اسلام نه دینم بل دین فلن يقبل منه نه هرگز به قبول نشي وهو في الاخره وبرا سره په اخرت کې من الخاسرین د تاوانانو نه قبلېږي چې ځان لوي چې دا دین دی. تقارب الادیان اوس د بخاری کوي کنه، يهودي او مسلمان هندو دا ټول سره په یو ځای جمع کوي، چا سره د خپل کار کوي. الله کرا خو سره دین نه دی، دین خو اسلام دی. خاسر دا معنا چې انسان د عمل کې اجر پې نشته، د يهودي په نصراني په عمل باندې اجر نشته. ورسات اوس بیان د دې کې چې انسانانو داخله الله گمراه کړي، دوی لکه پته را چې نبی د الله حق نبی خو به نه مني، نو د قوم له بسو هدایت کی کیفا څنګه بل الله هدایت کی قومن یو قوم لرا کفروا بعد ایمانهم چې دې کفر کړي دي ورسره ایمان دوی ایمان راوړي په موسی عیسی کفر وکي په نبی کې دې شی باندې نبی مرتبه نه پیژني. جواب وشهدوا الله دوی له پتره ان الرسول دا رسول حق دارشتنه دی وجاءهم البينات راغلی دوی راکار دلایل د الله توحید او د هغه حقانیت د الله توحید او د عیسی د عبدیت د نبی د حقانیت کار دلایل دی. والله لا يهدي القوم الظالمين، الله هدایت نه کوي ظالم قوم لا، توفیق د هدایت نه ور کوي. ادي خلقونو سزا او بدله سره کم خلک چې نبی نه مانی، کم خلک چې د ایمان نور سره مرتد شوی دي. جواب اولئک جزاؤهم د دې خلکو بدله دا چې ان علیهم لعنت الله، یقینا خاص په دې د الله لعنت ته، د ملائکم لعنت دی او الناس اجمعین او د ټولو خلکو. الله به رحمت نه لري کی ملائک به ورته بدوي غواړي، انسانانو متخیراو کی داخل به چیرته من ترقی او کامیابی به طرف روان نشي به. ورسا کی تاکید او جواب کی دې شي وخت د پاره الله دوی پرې سزا باندې معذب کی
به الله بار کینو خالدین فیها همیشه به بدی کې اوس پک بنی شانهم العذاب د دین عذاب نبدوی له کتلې شي په نظر د رحمت ينظرون دا منو بن کتلې شي د رحمت په نظر واپس من کړې شي دنیا دا چټي مونږ کړې شي د پر اعمالو کې رخصت سزا کې ختم بنی شي بالکل واسترغب التوبه ټیک دی سړي دا جرم کړی دی خو لیکن در معلومه شي بل دین نه چلیږي سوا اسلام نه ما يهودیت نصرانیت غوړه کړو اوس حکم څه جواب راوړ تسمی ورکا الا الذين مگر یقینا الا الذين مگر هغه انسانان تابو چې توبه وستا من بعد ذلك رسل دینا استاد عمل وکړه فان الله یقینا الله بكون کې مهربان دی مبغي داخله توبه معنا په اخلاص په توبه وباسي صدق ورسات کې اوس بیان دي کوم يهودانو سوارا چې مړ شي په دنیا کې الله توفیق توبه ورنکي جواب نه روح شمالي لراغي نور چې مغرب نه راوخته سړی چې بیمان لاړو دې توبه بیان قبلي دینه مخکې هر حال کې قبلي سر مرتد مجاهدین په لاس برشي به رحم نه قبلي ان الذين يقيننا انسانان كفروا شي كفر کړي لري بعد ایمان مرسل ایمان راوړلنا ثم ازدادوا كفرا به زیات شو الله په کفر کې مرتد شو لن تقبل الله هرگز بقبول نشي توبه واولئك بلک داخل شي الله هم دوی گمراهان دي قبولیت خو څنګه الله ویلاړ خلک گمراه شو ورو ساعت کی جواب د سوال د فرواهم په دې طریقې دوی ویل مړاول خو الله معاف کی کچر ته معاف نکړو جرم الله اور کو مال ور کو سر ور کو پیسې ور کو الله به معاف کی الله ته نه کی ټول دنیا چې رسول رشم الله نه مانی ان الذين يقرون انسانان كفروا شكافران دي وما تمرشوا وهم كفار بدشال شو بيمانا فلن يقبل ارجز بقبول نشي ته یو دوی نه الله ملو الارض ډکواله دسمکی زابن دسترو اگر کو جرمانه کې الله لور کی اول خدام رسول شته دی نه به کې موجود شي جرمانه کې نه ور کوي کبل فرسر موجود شول جرمانه کې الله لور کې مبارک دي کفر او شرک هیڅ بدوی نه قبول نشي دیش کې مرাজি دی خلق الله وای دنیا را مبوسم نو دا دنیا سره وغیرہ راشي را به کې ویواله نه الله دا خبرې نه کیږي دور نه بچ کېدل په توحید آتا صورت کې جرمانه چې قبول نه شي کیږي بس جواب اولئک لهم عذاب الیم دی خلق لبدرناک عذابی رد شفاعت قهری وما لهم ونبيد الى الله من ناصرين سوق مکون کی ورسات کی بیان دې کوي چې پسرو زرو سره جنت داخلي دي نشي داخلي کې پڅو الله وی کرمال الله لور کوي عندمال لن تنالوا البر ارجز بتا اصول کې الله ویني کې بر معنا صدق بر معنا جنت بر معنا تقوا بر مفسرین دا معنا کوي د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري حتا تنفقوا تر دې چې خرج کې مما دا سنا چې تاسو خو غنئ عمر رضی الله عنه ویل یا رسول الله عجیب انسان عمر اسلام کی د خیبر اسمه کې مې راوستان ورکړ الله له یو صحابي راغی یا رسول الله مسجد نبی مخله باغ دی نبی صلی الله علیه وسلم واه واه ابو دحداح د کجور باغ ورکړ الله له مما ذا بعام دی جاه د علم د ځواني د ایمان دی ستاسو سره مینه ده دا بل الله ورکی دانه چې ردی شریعه هغه پیش کړی الله له
وما تنفقوا سره جواب د سوال دی ویلي یره کومه الله رسول په ورغو کې دي چې موږ اجر راکړه 500 الله دا څه وایي وما هو شيء چې تاسو خرج کوئ من شيء چاري شي فإن الله به عليم يقينا الله پای باندې پوهه ده ساتي وایي ورو ساتره بدمه کې سرداري انته جنت لبا وخت کې لار شي محترم مال کمال الله لور کوي دلته یو نمونه وګورئ یعقوب علیہ السلام کمال ځان باندې حرام کی د دې په دین کې دا حلالو اسه کې جواب سوال دی خلکو نبی صلی الله علیه وسلم ویلي ته څنګه له ابراهیم وی د ابراهیم په ملت کې خدای حرام په حرام تاسو استعمالي جواب الله وکي دا حرام نه و یعقوب علیہ السلام په ځمانه وختي تور پورې حرام کړی و کله طعام ټول خوراکونه حلال بني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه مگر هغه چې بن کړی و یعقوب علیہ السلام په خپل ځان دې په دین کې ودا جایز و زمونږ دین کې دا جایز دي چې حلال حرام و منهج داري وجدا دیم دیر کو نساء تکلیف لرو دوغ دا وکاغله حرام و بند ضروري و آیات باندې سوال دی تحلیل او تحریم خو الله کې نو حرم څنګه یعقوب علیہ السلام په ځان کې جواب معنا لغوي دی معنا کچیر ته دلته کې هغه شی چې یعقوب علیہ السلام په ځان حرام کړی چې سامون قطع که مراد دین هم دا شی د الله په امر به چې متصل سورۃ نساء کې برا شوی دی په سلام من قبل ان مکه دینه چې نازل کړي تورات دغه نمونه تورات کې حرام دي آیات کله جواب وکړو ٹھیک درې وړي شي تو تورات کې چرته حرام نه ما بلیکل کړي به منغوي چې ابراهيم نبی صلی الله علیه وسلم په دین کې حرام نشي پیش کولای آشا والی چې ورکې دي قل ما اورتو فاتو بالتورات راوړې تورات ویل ولې ان کوم صادقین کرشتنی وای دې مکه خبره کې روسات کې بیان د تقابل الله حق وایي بیانې او دین بیانې فرق دی دیم زجر دی هغه چاله یو شی دیني یاشي ځان نه وتړي مړ پلاني مولا شی ورې دا شی حلال دی جواب دا چې مولا شی او شیخ شی او پیر شی او دین نه دی دین قرآن او سنت دی ارچې مولا ورو دی پیر دا کار کړي الله دې سره وګورو فمن افترا چا چې وتړل الله الکذب په الله باندې دروغ من بعد ذلك رشیدنا فاولئک ذا خلق الله ظالمان دي تیرے وکي ورسات کی ترغیب دے اتباع ملت د ابراهیم علیہ السلام لا شوق سره دا خبرو منای مقصد پرې کې ته محمد صلی الله علیه وسلم تابعداري ده ذکر ابراهیم علیہ السلام د ملت اصول لیک پرو اټوز موږ نبی راوړي وو قل معنا ورته سرق الله رشته وی الله فتبعوا تابعداریو کوي ملت ابراهیم علیہ السلام د ملت حنیفا اغه ابراهیم شکلک دی په توحید وما كان من المشرکین او نو د مشرکانو تاسو مشرکان ورسا کې جواب بل سوال دوی ویل موږ ډیر غوړ یو ولی وزمنګا قبله بیت المقدس دا ټول قبله ولا نه قبله ده آیات کله جواب کی د جواب حاصل لا چې د زمکه مسلمانې ده قبله د پاره وذکر شوی راغه کم کور دی کعبه دا خبر اساسو غلطه را چې بیت المقدس اولنې کور دی ان اول بیت یقینا اولنې کور دغه دوه قول دي یا مطلق اول یا اول د پاره د قبله مطلق اول شنو ځاره معنا د زمکه په سر باندې اولنې کور جوړ کړی شوی راغه کعبه زم کدل کی اول د پاره د قبله شي به معنا انتخاب شوی دا کړه دا به ځان له اختلافي مسله ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د کعبه جوړوال ابراهیم علیه السلام کې سلوي کارو سبب بیت المقدس جوړ شو سوال لري
بیت المقدس جوړواله سليمان عليه السلام کړي د ابراهيم عليه السلام او سليمان مابه کې تقریبا 10 کاله مسافه او دلته وادي شي سرویخ راغلي یو جوابدار اول کور د اسمه کې بسر باندې کعبه ملک جوړ کړ به ورسره سرویخ کلاغه تجدید به دوی کړي نو یواله دیم اول بیت الله ابراهيم آدم علیہ السلام جوړ کې سلوی کالور سے به ملائکه جوړ کې یا اول کور آدم علیہ السلام دا جوړ کې سلوی کالور سے به هغه بچو په خپل جوړ کې ابن قیم صاحب المعاد کې لیکي اول کور ابراهيم علیہ السلام جوړ کې دینه مخکې څومره روایت راغلي دي نور مبارکي لس اقوال علماء ذکر کړی ټول کمزوري سلوی کالور سره ادي بیت المقدس ایجاد هغه یعقوب علی السلام کړي د ابراهيم علی السلام بچي د دوړ نوشي د اسحاق علی السلام بچي د دوړ مابه کې سلوي کاله مسافه حدیث کې دا راغلي ارج سليمان علی السلام دی زر کاله او هغه به تجدید کړي نو استعارض نشته او ځمانه انتخاب کړي شوی دی خلق لا للذي خمق غل شکم بک کړي بکه او مکه څو کې دا دواړه یو دي به کله به بدلی کی چا ویل چې بکه مسجد حرام مکه ټول خار چا وی دینه مناسب دی حرم احاطه ده مسجد حرام دی دینه مراد ټول حرام دی 76 کیلومتر اگر چا پیرا بکه کې معنا د ازدحام کله چې انسان حج لا شمرین او ډیر انتهي غنغونی چاله پته لګي چې یال تلاړي دیم دې کې معنا ته شړا انسان شکل دا وګورې نو غیر اختیاري د ستونو او کی رواني کی الله بغیر کشش خوذلې دریم دې کې معنا د ټیټواله دا کوم روچت بدمعاش ولې رانی شي کعبه او مدینه کې چې ګرځنه دا بس سرکوزي کتب ایدا مکه کې معنا نشواله د وبو مکه کې وبم نشته کنه دیم دې مطلب دا دی هغه ماغزه شي دې اډو کې نه وشي ډیر خوار خلک هلته وشي محنت کش مبارکان الله ډیر پیدا مند دی یو موږ په څه باندې بدلېږي هر قسم شي نه حالت موجود دي خاص کر ابراهيم عليه السلام دعا هدایت دې العالمین د پاره د مخلوق د هدایت د اسباب کنه منځو قران او جهاد او انابت او اتباع د نبی او دعا او رحمت او فضل الله قوي ایمان او د مؤمن د قتل نزان ساتلو کعبه هدایت د پاره ولته شړي ډیر ظالمان شلار شری موږ غلطي امامانو په منځونه کې ولی بیا خو له حدیث دي موږ کومه زبېره دې په منځ کې الله د مخلوق د پاره د هدایت دی دیم دې کې اشاره ده لا کله چې دا کعبه موجوده وي نو بس د دنیا بابا دي چې کعبه ختم شوه الله دنیا څه کوي نړۍ کې پیدا فی آیات بریک نخری کارا مقام ابراهیم الله یو دینه مقام ابراهیم دی آیات بینات معنا زیلک داخل ډیر غواړي آیات بینات سب سم وبدي حجر اسود صفا مروه آیات بینات معنا د ډیر انسانانو د خوراک او څښاک تنظیم شوی دی آیات بینات دومره انسانان په ځکه راځي مشي ګندګي اسخاب وینه انت نشتا آیات بینات دومره انسانان چې بل ځای کې وشيږي او دوړي انت نشتا آیات بینات مفسرین بیا تقسیم کوي د یو طرف نشوري ازراش نو باران الته کیږي چې ابل طرف نه راشي به الته یو په مقام ابراهیم د یو ټول حرم دی چې ابراهيم عليه السلام پاکان ودرېدو کته کېدو پورته کېدو څنګه پوری د علامات مو عمر رضی الله درای برابر چلی رضی الله قران برابر را لګلې موافقات عمریه د شریعت درشنې کې موږ تاسو ویلې دي یو په مقام ابراهيم نبی صلی الله علیه وسلم دې مقام کې 2 رکعات منځوش الله وحی راولې غلا کو وخت آلتا کالته به رشي بل ځکه وکا کالته موقع پیدا نشو به خیر دې کور کې وکا کافی کیږي بل پیدا ومن دخلوا الله سوچ داخل شو دې حرم لرکان امن یبخاون دامن
دنیوي امنده کو خروي جواب دواړه مفسرین لګي چې آل تبچار پلار قاتل ولیدو امن به والو بار کې سړي قتل کې ولدا دلانه شو کېږي بس امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمایي فراق وشاق وغیرہ اور باندې بنګه چې تنگ شي مسترشي استبار راوشي امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه نیولې شي بار استلې شي حد به بار جاری کیږي د مکه مشرکان هم د عظمت او د عقیده لرله خو به بار دان کې درکات منځ وګه کړه به کجوره باندې اوچت کې 50 ورځې هغه وړاندو عمرو ابن امیہ سمری بس بیا ورغه دا وی خو به سنت دي چې تاسو لپاره خو درکات منځ کیسه شیرونه مې ویلي فلست ابالي هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك في اوصال شلم ممزعي عجيب انسانو هیڅ پروا مې نشته چې کله د الله لپاره زما سره تنه جدا کی قیامت کې الله راځي مې بس مې الله دا مې وسو عمر رضی الله عنه کی عادت داو شاه بوالین مقرر کړو به به ته پوسم کو سید ابن عامر وجا حمص العقبه مقرر کی کله شراغه د خلکو لوي ما پرې والي خو اعتراضونه نه لري دیله به وړه کوفه ویلې اعتراض خلکو کو صحابه باندې وی درې اعتراضات بلکې څلورم عمر رضی الله عنه ویل چې اعتراضونه به زیدي الله ما پدې کې حق نو رسوا خو ګمان میکا یو داش دانا وخت راشي دفتر لا دیم د شپې موږ راوځینا زموږ ضرورت پیدا شي درې میاشتې ورځ رخصت کړي څلورم مجلس کې ناشي غیر اختیاري څه بشړاش شهید ابن عامر طلب کې ودا ولي وینا وخت غوځه راځم چې غلام نه لرم سره دې نه زوالیم ذکر کې کار کوم دای وجنې سره نه وخت شي د شپې غوځه کنه راوځم چې ورځ درایت دا حق ادا کوم د شپې د الله حق زه الله حق دلته نشم ورکوي میش کې رخصت ولې گئی وېزما په ټول ولایت کې جوړ جامانا هغه چې وین زمونږ سبا اوچېږي نه مجبور هم رخصت وکم څلورم داخله کوی چې دا مجلس کې غیر اختیاري څه وشاړي خو والی ولی شاړي ویډیو انتیجه ته وشړل بهم عمر رضی الله عنه ویلي وی شکل د مکه مشرکانو خو به برابر کې ټول دګر چا پیره ولاړو بر یو کجوره وا دی باندې نه زو ټوم بل پر اوروخه جو پرې باندې راځم لو 50 ورځې حالت پروتو دې شیرونه مېلیو وکاش الله باندې قیامت کې ته پوښوي شیا سعید دا خو به سما په دې دین باندې دې مرتبه کې شهید کېدو نو ته ولل ته ولاړې اسکو مګ دیونه کی سره دې نه ته توبه میستلی و ته ته به ایمان راوړو نبی صلی الله علیه وسلم مجلس کې ناسو دا خو به وسوګ اخلاص کی عمرو ابن امیہ زمری ویل زه یا رسول الله یو بل تشکیل ورکې دا کار مو کې بيدام کجوره کې جوړندو ګرځا به ته قطاع شولې و عمرو ابن امیہ زمری فرمایي چې کله عالم دوی شراب سکري و بر اور وخت هم بری کجوره باندې څومره ایماندار صحابي خو به میرا کته کې قسم په الله دا شو خوشبو ورکه عنبر 500 ته ورو سمادار اخلاص کې ته چې تاسو نه تیروان اوتاو چې دا و شي شي وي وګه راوځو مکه مشرکان به سره اوچ شول روان په منډه باندې تر دې چې وی غرزونه ایست هغه سم کې تیر کې ځکه خو به بلوي بلیع الارض سم کې تیر کړی دا نو الله ومن دخلوا سوق چې ډیره داخل شدا به امن ولای ولله خاص الله رپاره په خلکو باندې حج د بیت الله لري من استطاع الیه سبیلا سوچ طاقت لري دی له دلاري توخه سره بدن جوړي سوګي واجب بدن او سوګي واجب مال ومن کفر چا چې انکارو کې د حج نه الله وي فإن الله غني عن العالمين یقینا الله به پروا د مخلوقنا الله به اسماء دي مخلوق سره سو بیا خو به څه کعبه ختم شي
دي خلق باندې عذاب راولم دل بیکم ختم بیکم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمته.